د اسلامی کال آغاز دردون کې آغاز دی. د اسلامی کال آغاز هم ډېر تکلیف والا دی. الله چې د اسلامی کال آغاز کېدو کریم خدای زمونږ د اسلام یو لوی سالار الله د اسلام دویم نوم الله هغه څوک چې د هغې په وجه اسلام ته تقویت میلاو دی، الله قرآن ته تقویت میلاو دی، الله پیغمبر ته تقویت میلاو دی. هغه څوک چې د اسلام د هغې په وجه باندې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو، الله کافران دا غي نه اریدل، يهوديان دا غي نه اریدل، عیسیان دا غي نه اریدل. په تمام دنیا د اسلام نوم اوچت کړی دی، په تمام دنیا د اسلام جنډه لګولې وه. چېرته مسلمان چاته پاتې نه دی راوستی، چېرته اسلام چاته پاتې نه دی راوستی، چېرته قرآن چاته پاتې نه دی راوستی، چېرته د پیغمبر سنت چاته پاتې نه دی راوستی، چېرته د پیغمبر تعلیمات چاته پاتې نه دی راوستی. په هر محاذ د اسلام د پاره ولاړ دی، ځان د اسلام نه قربان دی، اولاد د اسلام نه قربان دی، هر څه د اسلام نه قربان دی. هغه څوک زه یادوم، هغه زه عمر ابن خطاب یادوم. کم عمر ابن خطاب یادوم؟ هغه عمر ابن خطاب چې د هغې د اسلام په وجه باندې علل اعلان مونځ شروع شوی دی. هغه عمر ابن خطاب چې د هغې د اسلام په وجه باندې کعبه کولاوه شوه. هغه عمر ابن خطاب چې د هغې په وجه باندې د پیغمبر زړه ته خوشحالي راغله، د پیغمبر زړه ته اطمینان راغی، آرام راغی. د پیغمبر هغه دردونه د عمر ابن خطاب په اسلام باندې ختم، د پیغمبر هغه مشقتونه د عمر ابن خطاب په اسلام باندې ختم. د دې اسلام راوړل قرآن اوچتېدل دي، د دې اسلام راوړل د پیغمبر نوم بلندېدل دي، د پیغمبر شان بلندېدل دي، د پیغمبر عظمت بلندېدل دي، د پیغمبر وقار بلندېدل دي. عمر ابن خطاب چې اسلام راوړی دی، بیا د پیغمبر داسې فدایي دی، بیا د پیغمبر داسې عاشق دی، بیا په پیغمبر داسې مین دی. په یو محاذ د خپل پیغمبر نه شاته نه دی، په یو ځای د خپل پیغمبر نه شاته نه دی. چېرته چې زما پیغمبر قدم ایښی دی، هلته قدم عمر ابن خطاب ایښی دی. دعوتي زندگی د پیغمبر پاک علیه السلام وګوره، هغه دعوت او هغه دعوتي زندګۍ کې د پیغمبر پاک علیه السلام سره عمر ابن خطاب روان دی. هغه کو د مکې کوڅې وي، په هغې کې عمر ابن خطاب د پیغمبر پاک علیه السلام سره دی. بیا چې مدینې منورې ته راغی، د امام الانبیا جهادي زندگی شروع شوه. هر جهاد چې مطالعه کې، کم جهاد کې چې امام الانبیا دی هلته عمر ابن خطاب موجود دی، کم ځای کې چې امام الانبیا دی هلته عمر ابن خطاب دی. کو پیغمبر په جماعت کې ناست دی ورسره عمر ابن خطاب ناست دی، کو پیغمبر په جرګه کې ناست دی ورسره عمر ابن خطاب ناست دی، کو پیغمبر په سفر کې دی ورسره عمر ابن خطاب دی، کو پیغمبر په حضر کې دی ورسره عمر ابن خطاب دی، کو پیغمبر بدر ته راغلی دی ورسره عمر ابن خطاب دی، کو پیغمبر احد ته راغلی دی ورسره عمر ابن خطاب دی، اکو حدیبیې ته راغلی دی ورسره عمر ابن خطاب دی، اکو حنین ته تللی دی ورسره عمر ابن خطاب دی، اکو تبوک ته تللی دی ورسره عمر ابن خطاب دی، هغې کو مکه فتح کړه ورسره عمر ابن خطاب دی. د پیغمبر د تعلیماتو غلام دی نو عمر ابن خطاب دی، د پیغمبر ارمان دی نو عمر ابن خطاب دی. تمام صحابه کرام د پیغمبر پاک علیه السلام مریدان دي، تمام صحابه کرام د پیغمبر پاک علیه السلام مریدان دي. یو عمر ابن خطاب دی چې دا د پیغمبر مراد دی. کم عمر؟ هغه عمر دی، هغه عمر چې هغې روم فتح کړی دی، هغې کسرا فتح کړی ده، هغې ایران فتح کړی دی. او د دې نه عجیبه خبره درته وکړم، امام الانبیا وی عمر ابن خطاب، امام الانبیا وی ابوبکر صدیق دا زما دوه سترګې دي، دا زما غوږونه دي. هغه عمر ابن خطاب چې کله امام الانبیا جمعات ته را روان دی، مسجد نبوي ته را روان دی، ښي لاس نه ابوبکر صدیق نیولی دی، چپ لاس نه عمر ابن خطاب نیولی دی. دې جملې ته زما سوچ کوئ، دې دواړو د امام الانبیا لاسونه نه دي نیولي، امام الانبیا د دی لاس نیولی دی. کله چې جمعات ته راغی، صحابه کرامو ته وی دا زما وزیران دي، دا زما ملګري دي، دا زما فدایان او عاشقان دي، دا په ما باندې مینان خلک دي، دنیا کې ما سره دي، قیامت کې به ما سره قدم در قدم چې د پیغمبر سره دی نو عمر ابن خطاب دی رضی الله تعالی عنہ.